السلام علیکم دوستانو، د الله تعالی د دوه نومانو وظیفه در سره شریک کوم. چې یو نوم د الله تعالی نوم د ډیر عظیم الشان نوم د یا حافظ، او دوهم نوم د الله تعالی د شاغم ډیر عظیم الشان نوم د یا نصیر. د دوه نومانو وظیفه سي هر کس وکي، الله تعالی به حفاظت وکي، الله تعالی به نصرت وکي. که هر کس غواړي چې له دښمن څخه په امن سي، که هر کس غواړي له مصیبتو، له غمو، له پریشانیو څخه الله تعالی ساتنه وکړي، د یا حافظ په وظیفې په کولو سره به الله تعالی ساتنه وکړي. او که هر انسان غواړي چې الله تعالی د کارونه سم کړي، الله تعالی یې کومک وکړي، او الله تعالی په کاروبار کې د ملګری شي، په روزګار کې د ملګری شي، او الله تعالی د ته په کاروبار کې ترقی ور نصیب کړي، د کومک د نصرت کې هغه د یا نصیر وظیفه وکړي. نو لہذا دوستانو، د الله تعالی له نوي نومانو څخه چې دوه نومان دي ډیر عظیم الشان نومان دي، او د دې وظیفه ډیره پر تاثیر او طاقتوره ده. چې یو نوم یا حافظ ده، بل نوم یا نصیر ده. الله تعالی به په هر ځای کې ستاسو ملګری وي، الله تعالی به په هر ځای کې ستاسو نصرت کوي. ځکه چې الله تعالی جل جلاله خپل فرمایي ونحن اقرب من حبل الورید، زسیم و انسانانو و بندگانو ته نږدې يم د غاړې تر رګو. نو انسان باید په یو ځای کې نا امید نه کړي چې زما حاجت نه پوره کیږي. انسان باید په یو ځای کې نا امید نشي چې په یو ځای کې سفر وي، په یو کار کې، په یو مقصد کې سفر وي، او دای نا امیدي اختیار کوي، بلکې نا امید نشي. امید غټ کې مضبوط کې ځکه چې الله سره ملګری ده. پر هر ځای چې ته قدم دی، پر هر ځای چې تاسو سوچ او فکر په ځای کې الله لتا سره ملګری ده. قطعا یو ځای هم الله تعالی خپل بنده څخه نه جلا کیږي. په هر ځای کې نصرت کوي، په هر ځای کې کومک کوي، په هر ځای کې بند کارونه ورته سموي، په هر ځای کې بند لارې ورته فراخوي، ورته سموي، ورته اسانه کوي. ځکه چې له انسان سره الله تعالی کدی مشرق طرف ته انسان سفر وکي هم الله سره ملګری ده، کدی مغرب طرف ته وکي هم سره ملګری ده، کدی جنوب طرف ته وکي هم سره ملګری ده، کدی شمال طرف ته وکي هم سره ملګری ده، او کلور طرف ته وکي کلان دي طرف، هر ځای کې الله تعالی خپل بنده سره ملګری ده، نه جنجلا کیږي. نو انسان باید دا احساس ونه کړي، دا کمتري ونه کړي چې زه خو په پلان کې ځای کې ولې داسې تنها او دی بیا ځم. که څه هم مخلوق دی دنیا، انسانان دی دنیا، دای په یو کارونو کې یوازې پریږدي، په یو کار کې د کومک د نصرت نه وکي، په یو کار کې مثلا د ساتنه نه وکړي، دای باید دا احساس ونه کړي چې د انسانانو خو زما ساتنه، د ما حفاظت، د ما نصرت په دې کار کې نه وکړي، نو زه به ناکام سم، او زه پر شا باندې راسم، او زه به تباه سم، او زه به ختم سم. نه دا احساس باید انسان ونه کړي، بلکې دا احساس وکړي انسان چې مثلا په دې ځای کې که زه څه هم بندگانو، انسانانو یا عزیزانو، قریبانو، دوستانو یوازې پرې کړم، خو الله ستا، الله را سره ملګری ده. په دې ځای کې به بېشک زما دا یقین ده چې الله به ما کامیاب کوي، خپل منظر ته به رسوي. نو لہذا دوستانو، د دې وظیفې طریقه زه درته ښیم چې یا حافظ یا نصیر. وظیفې طریقه دا ده، مثلا د ماخستن د لمانځه نه بعد دا عمل وکړي. مثلا کله چې د ماخستن له لمانځه نه بعد فارغ سواس، بیا ځه تر سهار تر سپېدو پورې په دغه وخت کې هر وخت دا وظیفه تاسو کوله، خو د صلات تهجد په وخت کې وکړي، خو ډیر بهترینه خبره ده. کني په دغه دوران کې هر وخت تاسو کولای شي. لغه نه مخکې چې وظیفه کوي 2 رکعاته نفل په اوداسه سره وکړي. لهغه نه بعد به یو قلم راواخي، یو صفه کاغذ، پر سر به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي، لاندې به مثلا یا حافظ 5 واره پر لپسي ولیکي، یا حافظ یا حافظ یا حافظ د شدل لیکي 5 واره، ترغه لاندې به یا نصیر 5 واره شدل لیکي ولیکي. کله چې دا ولیکله، نو پرغه باندې ګول دایره تر بسم الله الرحمن الرحیم ټول په د یو دایره قلم خط راولیکه، په دې درمیان کې محفوظ ک. کله چې د محفوظ کولو هغه کاغذ وفي چې لځان سره په خپل بټوه کې، په خپل جیب کې خوندې ک، چې تر څو پورې دا کاغذ، دا وظیفه لتا سره موجود وي، الله تعالی به ستا حفاظت هم کوي، الله تعالی په هر کار کې ستاسو نصرت هم کوي.
ان شاء الله وظیفه ډیره پر تاثیر ده، وظیفه ډیره طاقتور ده. نو چې ترڅو پوری دا عمل له تاسو سره په دکانداري کې موجود وي، الله تعالی به تاسو نصرت کوي، په کاروبار کې به پر مخ باندې تګ در نصیب کوي. ترڅو پوری ستا په جیب کې په هر کار کې ست قدم دی، په کار کې به الله ستاسو نصرت کوي، په کار کې به الله تعالی ستاسو حفاظت کوي، په کار کې به الله تعالی ستاسو مدد کوي، پر مختګ بدر کوي. نو لہذا دوستانو دا عمل خپل هم وکړئ، نور ملګرو ته هم وښایاست. الله تعالی مو ژوندي او آباد لره. السلام علیکم.